بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 21مه برخه. ګرانو وطنوالو، د جولای په 15مه د اوړي په اوج کې امریکایي او افغان سرتیرو د سیند په غاړه په هغه ځمکو کې چې کومې د کروندې ځمکې وې برید وکړو. امریکایانو د جنګي پوستو شمېر له 1100 څخه تر 1900 پورې زیات کړو. په دې پوستو کې به امریکایي سرتیرو د افغان سرتیرو سره څنګ په څنګ کار کوو. د سیمې د پاکولو کار ورو روان و. د عملیاتو په لومړۍ اونۍ کې د لومړي کنډک د 340 ساحې د توپخانې قطعې د لویدیځ ارغنداب په سیمه کې د کانال د یوې مهمې لارې نیولو په وخت کې 30 تلفات وګالل. طالبانو سلګونه چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړل. لومړي ډګرمن سکاټ هینډریکسن چې د 6 زغروالې قطعې د لومړي کنډک د پلاټون مشر و داسې وایي: په اصل کې هغه طالبان چې د سیند له لویدیځې غاړې څخه به حرکت وکړو د سیند څخه راتېرېدل. یو ماین به ځای پر ځای کړو او زمونږ په انتظار به وو او بیا به پر مونږ چاودنه وکړه. دوی به RPG وسله هم کاروله. هغه زیاته کړه دوی به داسې کار کوو چې زمونږ پام ځان ته راواړوي او بیا به پر مونږ برید وکړو چې په دې وخت کې به له بل اړخه هم په مونږه ډزې شروع شوې. طالبانو به باغونه ټیټ د خټو دیوالونه چې افغانان د انګورو د کښت لپاره پکاروي او د طالبانو د صحوي کارونو لپاره جوړ شوي د خټو دیوالونو نه په مونږ باندې بریدونه کول. د متحده ایالاتو 2 کنډکونو د یو کال په اوږدو کې له 100 څخه ډېر تلفات وګالل. ځینې پلټنونه 50 سلنه زیانونو سره مخامخ شوي وو. د امریکا یرغلیز عملیات پراخ شول، خو د چاودېدونکو توکو او کوچنو وسلو جګړه پای ته ونه رسولې شوه. د طالبانو د والي عیسی د پلان سره سم طالبانو د مخامخ جګړو څخه ډډه وکړه او چریکي جګړه پیل کړه. په ارغنداب کې هم ورته ستونزه موجوده وه لکه څنګه چې په مارزه کې وه. د سیمه ییزو ګورمارل شو پولیسو یا ملیشو پرته د طالبانو پیژندل ګران وو. امریکایي سرتیري د افغان اردو سرتیري او غیر محلي پولیس که څه هم څومره ښه روزل شوي وو، هغوی هم دا توپیر نشو کولی چې څوک طالب دی او څوک طالب نه دی. خو اصلي خبره دا وه چې دا ټول یو افغان ولس و، نو ځکه به پیژندنه نه کېدله. خو د دوی په منځ کې توپیر یوازې دومره و چې طالبانو به د اسلام، د وطن او د اشغالګرو پر ضد مبارزه کوله چې اشغالګر د خپل وطن نه وشړي. هغوی د پیسو لپاره مبارزه نه کوله چې دا قسم دریځ ټول په وطن مین افغان ولس ته د منلو وړ و. خو د دوی مخالفینو افغانانو د اسلام، د وطن او د اشغالګرو د وطن نه د شړلو لپاره مبارزه نه کوله، بلکې د پیسو او چوکو لپاره به کوله او د اشغالګرو مرسته به کوله چې دوی دلته په افغانستان کې پاتې شي. چې دې خیانت توب ته عام افغان ولس ډېر سپک او په بده سترګه ګوري. ما به په هغه وخت کې دا خبره په خپلو ویډیوګانو کې کوله چې دا خلک افغانستان ته د پیسو او چوکو لپاره د بهر هېوادونو نه راغلي دي. نو دوی خو افغانان دي، خو چې کله په افغانستان کې پیسې او د دوی چوکۍ له منځه لاړې شي نو بیا به دوی په افغانستان کې نه ویني. لکه په دې مخکې ورځو کې عمر داودزی چې په تیر شوي دولت کې په پاکستان کې سفیر هم پاتې شوی دی او د اشرف غني ډېر مینوال هم دی. نو هغه په یو مرکه کې وایي چې د عبدالله او امرالله صالح به هر وخت په دې جګړه وه چې څوک به په غونډه کې په لوړه چوکۍ کینی. نو دا د وطن لپاره جنګ او که د چوکو لپاره. ډګرمن ګل اغا افسر د افغان ولس د یوې داسې کمپنۍ مشر و چې د امریکایي سرتیرو سره به ملګرتیا کوله. هغه د تخار څخه یو 30 کلن تاجک و او د 1990 لسیزې په وروستو کې په تخار کې د طالبانو د بریدونو سره مبارزه کوله. د هغه د 40 کسانو څخه یوازې 2 کسان پښتانه وو. د ډېرو افغان فوجي واحدونو په څېر هغه او د هغه کسانو هڅه وکړه چې د ځایي خلکو درناوي وکړي. یو تاجک عسکر وویل چې موږ یو شان خلک یو،
مونږ ټول د افغانستان څخه یو او افغانستان زمونږ د ټولو په شریک وطن دی چې دا د دې تاجک عسكر یو ډېر پیاوړی نظر و. خو ډګرمن ګل الله اکثر وړاندونه وکړه چې مونږ دلته د زرو کلونو لپاره د پښتنو په سیمه کې پاتې کېدی شو، مګر دوی به هیڅکله هم زمونږ ملګري نشي، چې دا د ګل اغا یو ډېر منفي نظر و. په ارغنداب کې پولیس د سرتیرو په پرتله ښه خو له ننګونو سره هم مخ وو. شاوخوا نیمایي سیمه ییز الکوزیان وو او پاتې نورې د ولایت له نورو ځایونو څخه وو، په ځانګړې توګه د کندهار ښار څخه چې پرته له سرو زرو څخه ارغنداب ته لیږل شوي وو او دوی د سیمې نه بالکل ناخبره وو. دوی طالبان نشو موندلی او په دوی کې نظم هیڅ شتون نه درلودو. ډېری تر هغه وخته پورې پاتې کېدل چې معاش ورکړل شي، خو چې معاش به یې ترلاسه کړو نو بیا به وتښتېدل. د مارجې برعکس د سیمه ییزو ملیشو د استخدام لپاره لا دمخه یو نوښت روان و. په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د برخې قومندان برید جنرال ای ډي ریډر پوه شوی و چې سیمه ییز قومي ملیشې کولی شي د طالبانو په وړاندې د ارغنداب ولس وکاروي. نو د هغې لپاره د 2009 کال په وروستیو کې د ځانګړو ځواکونو 2 ټیمونه ارغنداب ته راغلل او د قومي ملیشو د استخدام لپاره پلټه شروع وکړه. په داسې حال کې چې ارغنداب په ځانګړي ډول د داسې نوښت لپاره چمتو و، ځکه چې هلته د طالبانو ضد د الوکوزو یو ډېر لوی شمېر و. د ځانګړو ځواکونو ټیمونو د جنوب لویدیځ ارغنداب په کلو کې چې د ناګهان په نوم پېژندل کېدل 150 الوکوزو جنګیانانو ته تمویل وکړو. ټولنه په بشپړ توګه په دې پروسه کې ښکېل وه. دولتي عسکرو ته بلنه ورکړې شوه چې د خلکو په منځ کې ژوند وکړي، ځکه چې د دولتي عسکرو او د کلیوالو ترمنځ تقریبا هیڅ شخړه نه وه. دوی په ګډه کار کوو ترڅو د کلیوالو سره د طالبانو پر وړاندې ودرېدو کې مرسته وکړي. ملیشیا مؤثره وه. د ارغنداب د وضعیت په اړه د طالبانو رسمي اعلامیه کې اعتراف شوی و چې د ارغنداب ناګهان سیمه یوازینۍ سیمه ده چې طالبان پکې نفوذ نه لري. دا سیمه بهرنیو پوستو ته ډېره نږدې موقعیت لري او همدارنګه پولیس، دولتي کارګران او د اډې کارګران په دې سیمه کې په ډېر شمېر کې شتون لري. د کال 2010 په لومړۍ نیمایي کې د ځانګړو ځواکونو وړتیا یو څو نور الوکوزیان د جګړې لپاره وهڅول. په بدل کې طالبانو هڅه وکړه چې دوی ویروي. دوی خبري کسان مړه کړل او ولسوال حاجي جباري هم وواژه. دوی ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړل او کلیوال خپلو کورونو کې بند کړل. تر ټولو ډراماټیک پیښه د جون په میاشت کې په جنوب لویدیځ ارغنداب کې وشوه چې د طالبانو یو ځانمرګي بریدګر د واده په یو محفل کې چې د ځانګړو ځواکونو د الوکوزو قومي ملیشو غړو او د الوکوزو څو نفوذ لرونکو قومي مشرانو پکې ګډون کړی و، 40 کسان ووژل او 80 نور کسان پکې ټپیان شو. د الوکوزو قومي مشران والي ویسا ته لاړل او د غچ غوښتنه وکړه. کرځې یو نوي ولسوال شاه محمود او د پولیسو مشر نیاز محمد وټاکل چې دوی الوکوزیان وو او ډېر فعال وو. دوی پوهېدل چې د دوی دنده د ارغنداب کنټرول ترلاسه کول دي. تورن جنرال کارټر هم هڅه وکړه چې دوی له حکومت څخه مناسبه مرسته ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې الوکوزو غلمغل جوړ کړی و، په کابل کې په دې اړه تاوده بحثونه روان وو چې آیا متحده ایالات باید قومي ملیشې جوړ کړي او که نه. په هلمند کې د مرین ځواکونو خپلې قومي ملیشې په ناڅاپي ډول جوړې کړې وې. له 2009 کال راهیسې په مختلفو ولایتونو کې امریکایي قومندانانو د قومي مشرانو په اړه فکر کاوه. د کمزوري څارنې په تدریجي ډول پلی کول او د جنرالانو او سفیرانو مخالفت چې ملیشې غیر ډیموکراتیک ګڼلې د دې ملیشو د عملي کولو د کار مخه نیولې وه. د 2010 کال په لومړیو کې برید جنرال سکاټ میلر چې د ریډر ځای ناستي و او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځانګړو عملیاتو د برخې قومندان و، په احتیاط سره یو نوی پروګرام جوړ کړی و چې د افغان محلي پولیسو په نوم باندې پیژندل کېدلو. پرېکړه په دې وشوه چې افغان سیمه ییز پولیس به د کلو ملیشې وي، خو د حکومت لخوا او د ولسوالۍ د پولیسو
د مشر تر څارنې لاندې به معاش او وسله ورکول کیږي. د جګسالارۍ د مخنیوي لپاره رضاکاران به د قومي شورا، ولسوال او د کورونو چارو وزارت لخوا تصویب شي. دوی به د ځانګړو ځواکونو یا په هلمند کې د سمندري ځواکونو لخوا روزل کیږي. نو میکرسټل خو دا نظر خوښ کړو، خو سفیر ایکنبري دا نظر نه خوښاوه. هغه د ډیرو بشري حقوقو ډلو سره یوځای فکر کاوه چې دا به حکومت کمزوري کړي او ملکي وګړو ته به زیان ورسوي. ایکنبري هیڅ ډیپلوماټ د سیمه ییزو پولیسو نوښتونو کې د کار کولو څخه منع کړل. میکرسټل او ایکنبري موافقې ته ونه رسېدل. په پای کې میکرسټل د ایکنبري سره د موضوع په اړه بحث کول ودرول. کرزی هم د ایکنبري سره موافق و چې ملیشې به ممکن ملکي وګړو ته زیان ورسوي او په ساده ډول شک درلوده چې ګڼې سیمه ییز پولیس به ډېر څه ترلاسه کړي. له سیاسي پلوه کرزی اندېښنه درلوده چې دا نوښت به ځینې قومونه پیاوړي کړي او د هغه خپل اثر او نفوذ به هم ګډوډ کړي، ځکه چې کرزی خپل اثر او نفوذ د لاسه ورکولو ته بالکل تیار نه و. نو پایله دا شوه چې میکرسټل هېڅکله دا مسله کرزی ته ونه رسوله. هلته شیان تر هغه وخته پورې ولاړ وو تر څو چې پیټریاس د میکرسټل ځایناست نه شو. پیټریاس د افغان سیمه ییزو پولیسو د پروګرام اتل شو. په افغانستان کې پیټریاس غوښتل چې د افغان حکومت لخوا د هر ډول محلي پولیسو پروګرام تایید شي. پیټریاس مستقیم کرزی ته لاړو. سیمه ییز پولیس د دوی په لومړۍ غونډه کې د بحث لومړۍ موضوع وه. کرزی چې د هر چا په پرتله افغان قبیلې ښه پېژندلې، د هغه دا خیال و چې سیمه ییز پولیس به بې معنی وي او کرزی په غونډه کې ډېر په غوسه شو. خو بیا هم پیټریاس په دې خبره ډېر ټینګار کوه. هغه باور درلود چې دا یوازینۍ لاره وه. سپانته چې په دې غونډو کې به حاضر و، هغه لیکي چې د 10 ورځو جنجالي غونډو وروسته کرزی پروګرام تصویب کړو چې د ملي امنیت شورا او کابینې په کوچنیو حلقو کې د ګرځېدو وروسته موږ بالاخره دې ته اړ شو چې د پیټریاس د پلان تعدیل شوی نسخه د مجبورینه ومنو. د پیټریاس د قومندان کېدو څخه یو میاشت وروسته کرزی د 2010 کال د اګست په 14مه د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو پروګرام پلی کولو رسمي فرمان صادر کړو چې د افغانستان سیمه ییز پولیس به د کورونو چارو د وزارت لاندې وي. متحده ایالاتو بالاخر پریکړه وکړه چې د ټول افغانستان لپاره $10,000 تمویل کړي. د 2011 کال تر مارچ پورې به 5,900 ځانګړي ځواکونه ماموریت ته وګمارل شي. خو کله چې پروګرام تصویب شو نو د افغان سیمه ییز پولیسو ګمارنې په ارغنداب کې پیل کړې. د افغان سیمه ییز پولیسو لومړی رسمي څانګه د سویلي ارغنداب په کوهک کلي کې جوړه شوه. د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په یوه نسواري او تور رنګه غونډۍ کې چې لویدیځ ارغنداب ته ګوري یوه اډه جوړه کړه چې شاوخوا کیلومتره لوړې نقطه وه. خو طالبانو کلي محاصره کړو او هڅه یې کوله چې په کلي کې دننه خپل واک پلی کړي. د ځانګړو ځواکونو ټیم د حاجي خالقداد سره اړیکه ونیوله چې یو پیاوړی مشر و. خالقداد موافقه وکړه چې هغوی سره به همکاري وکړي. هغه او د کلي نورو مشرانو خپل زامن او خپلوان وهڅول چې په سیمه ییزو پولیسو کې شامل شي، چې دا یوه پیاوړې هڅونه وه. د مشرانو له نظره کلي به دننه د الیکوزو په واک کې راشي. د کلیو په یوځای کولو کې د مدد لپاره د ځانګړو ځواکونو ټیم یو نوی سپین او روښانه نیلي رنګ ښوونځی جوړ کړي او د احمدشاه بابا د مور زرغونه انا زیارت هم ترمیم کړو چې په کلي کې پروت و. لومړی استخدام شوی کس میرزا و چې د الیکوزو پخوانی پولیس و او عمر د 20 کلونو په وسلو کې و. د میرزا په وینا طالبان د کلي شاوخوا کې وو. دا د ځانګړو ځواکونو راتګ و چې سیمه ییز پولیس یې پیل کړل. دوی به خلک هڅول چې د طالبانو پر ضد ودرېږي او د کلي ساتنه وکړي. میرزا د پولیسو لپاره د وسلې، مهماتو او یونیفارم غوښتنه هم وکړه. شاوخوا یو میاشت وروسته 20 سیمه ییز پولیس استخدام شول او ګزمې یې پیل کړې. د خالقداد مشر زوی د دوی قومندان شو، بل زوی ګزمې کوونکی شو. د 5 یا 6 طالبانو ډلو هڅه وکړه چې 1 یا 2 سیمه ییز خلک او 4 یا 5 د ولسوالۍ څخه بهر خلک د کمینونو او شودیدونکو توکو سره د دوی مخه ونیسي.
خو سیمه ییزو جنګیالو د سیمې او اړیکو په برخه کې له بهرنیانو سره مرسته کوله. په څو میاشتو کې خالد ډار د سیمه ییزو طالبانو کورنۍ قانع کړې چې د دوی زامن په سوله ییزه توګه په خپلو کورونو کې ژوند وکړي. کله چې دا کار وشو نو د کلي څخه بهر طالبان هم په خپله راغلل، خو د سیمه ییزو سترګو پرته دوی په عملیاتو کې ستونزې درلودې. په داسې حال کې چې دلته خالد ډار، میرزا او ځانګړي ځواکونو لوړ لاس درلودو. د ارغنداب په نورو ځایونو کې حرکت ګړندی شو، مګر شیان خو په شپه کې نه بدلېدل. د 2010 کال د سپتمبر په 14مه طالب جنګیالانو یو ځوان الوکوزی مړ کړو چې دوی شک درلودو چې هغه له حکومت سره کار کوي. د دې نه وروسته بله ورځ شاوخوا 100 د الوکوزو مشرانو والي ویسا، احمدولي کرزی او رازق سره ولیدل. دوی ویسا او احمدولي کرزی ته وویل چې دوی ټول د مجاهدینو قمندانان دي او دا ډیره د شرم خبره ده چې د دوی سره د طالبانو لخوا ظلم وشي. نو احمدولي کرزی په غونډه کې اعلان وکړو چې افغان امنیتي ځواکونه به په ارغنداب برید وکړي. بله ورځ رازق د الوکوزو قومي مشرانو د هغه د اچکزۍ سرحدي پولیسو د یوې قطعې او په کندهار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قومندان ډګرمن کریس ریګا ارغنداب ته ننوتل. د قومي مشرانو په مرسته رازق د ولسوالۍ یوه برخه پاکه کړه او په یوه ورځ کې لږ تر لږه 100 چاودېدونکي توکي وموندل او 10 طالبان یې ونیول. عملیاتو طالبان حیران کړل او دوی له ډېرو کلو څخه وشړل. د دې پایله دا شوه چې په ولسوالۍ کې د اوسېدونکو الوکوزو باور لوړ شو. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته کرزی کندهار ته راغی او په مستقیم ډول د پیټراس او یکمبري سره ارغنداب ته لاړو. د ارغنداب سیند په څنډه کې د زیارت په سر کرزی د سلګونو الوکوزو قبیلو او د هغوی د مشرانو سره یوه شورا جوړه کړه. کرزی د خپلو کلو څخه د ښار ته د ژوند کولو لپاره د تښتېدو له امله قومي مشران ملامت کړل. هغه هغوی ته وویل چې که دوی خپلو کلو ته راستانه شي او د پولیسو او اردو سره همکاري وکړي، هیڅ دښمن به په ارغنداب کې په ښکاره ډول ونه ګرځي. هغه وویل پوځي پوستې امنیت نشي رامنځته کولی، یوازې د قومي مشرانو همکاري او رهبري کولی شي چې طالبان له منځ نه یوسي. هغه له هغوی څخه وغوښتل چې د خپلې ولسوالۍ ساتنه وکړي او سیمه ییز پولیس جوړ کړي. هغه ژمنه وکړه چې حکومت به دوی ته هغه څه ورکړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو په خپله د خپلو کلو دفاع وکړي. د دې وینا له لارې کرزی د ارغنداب د ژغورلو لپاره خپل د تفرقې او حکومت کولو یعنی ډیوایډ اینډ رول سیاست ودراوه. د شورا څخه لږ وروسته هغه خان محمد د الوکوزو غوره کس چې کرزی په 2009 کال کې د قبیلې د مشرۍ لپاره له دندې څخه ګوښه کړی و، د کندهار د پولیسو د مشر په توګه وټاکه. بیا قومي مشرانو اعلان وکړو چې دوی لیواله دي چې د پولیسو او اردو سره یوځای شي او د طالبانو سره وجنګېږي. د الوکوزو قومي مشرانو وروسته وویل چې د کرزی، رازق او د امریکا د عملیاتو په ځانګړې توګه د ځانګړو ځواکونو فعالیتونو حالاتو کې ډېر مثبت بدلون راوستی و. خو بیا هم د الوکوزو ځوانان په سمدستي توګه په سیمه ییزو پولیسو کې نه شاملېدل. د ځانګړو ځواکونو ټیمونه او د پولیس مشر ناز محمد او د هغه مرستیال د سیمه ییزو پولیسو لپاره له کلي څخه کلي ته سفر وکړو او له قومي مشرانو یې وغوښتل چې نوي ځواکونه چمتو کړي. د مني په اوږدو کې ډېرو کلو پرېکړه وکړه چې یوځای شي. د الوکوزو قومي مشرانو د سیمه ییزو طالبانو سره خبرې ترې وکړې او دوی یې قانع کړل چې خپلې وسلې کېږي. خو لکه څنګه چې دې غورځنګ پرمختګ وکړو نو د الوکوزو او طالبانو ترمنځ جګړه ودرېدله. خو د هغې باوجود د کال په پای کې تقریبا د الوکوزو ټوله قبیله د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره راټوله شوه. ګران وطنوالو، د دې نه وروسته چې څه وشول نو هغه به زه په راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. اوس مو په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.